ये सियासत है धोखा है کومه دي سیاست دا مطلب سیاست دی او वो धोखा है مان و چې مخامخ ښکاري هغه تور دی چې نه ښکاري هغه سپین سیاست دی چې شي دا سیاست چې شي ته څه دوکه ورکوه بل خدایستان او خدایستان سیاست یو ګټه در رسولې ده یا نه یو فایده در رسولې ده دا کلمان ته ډېر لګی دا کلمان څه معنا لري کلمان خو سره اصلي ولا کلمان جو او دا هم سیاست دی راوکړه دا هم سیاست دی دوکه ده دا هم ګر سیاست او نو مخامخ ځان ښکاره کړي چې سالم یافته یم هغه قلم لالی عمران خان سره نسته نواز شریف سره کلمان نسته کلم نسته ډکنې سته سرونه سته دا هم سیاست دا دوکه ده دا هم دوکه نو قدرمنو سیاست خلک دونې مایوسه کړي دي دی وایي حاجي صاحب وایي زموږ دپاره قدرمن دی زموږ دپاره د ده وجود چې دی ډېر محترم دی موږ ډېر عزت و احترام ورته لرو لیکن نن یې دونې حقیقت ښکاره کړل دا حقیقت زموږ خلک نه ښکاره کوي السلام علیکم تاسو ښه یاست حاجي صاحب ژوند په خیر دی جوړ یې ستا یوه ویډیو ډېره وایرل سوې وه هغه مشهوره کړلو بل دا دی چې ته سوشل میډیا سټار یې ته خبر یې چې ستا پر ویډیو باندې خلک خاندي هم خوشحاله کېږي هم په هغه زه مشهوره سره بله لویه خبر دا ده چې ډېر خلک پیسې باندې ګټي یعنې د رزق ذریعه هم جوړېږي خیر مالک ما ته چا لس پې راکړي دي دغه یې ظلم در سره کړی ستا یوه ویډیو ډېره مشهوره شوله تا ویلې چې زه سیاست کوم سیاست څه معنا لري سر دې ښکاره کړي ستا ویښتان ښکاره کېدل هغه تور و چې نه ښکاره کېدل هغه سپین کور کې اوبه درنه رسولي دي یو روزګار یا شی نه دي کړی مفت علاج کولی شوی یا نه بچیان دې مفت سبق وایي یا نه وایي نو سیاست موږ ولې کوو بس دا یو بیماري ده د شیطان دوکه ده نه نو سیاست چې ګټه نه لري دا خو ناجوړي سوله موږ نور خرابېږو سمېږو نه هغه په دغه شي بلکل نو حاجي صاحب دې د الله ژوند ورکړي سیاست دی وایي چې سیاست یوه ناجوړي د بیماري ده په پښتانه کام په نورو قومونو کې چې دا دوا ده خلک اسمان ته ورسوي او موږ چې کوو موږ به تباه کېږو ورور راڅه خوابه دی وینا راڅه خوابه دی کلیوال راڅه خوابه دی ګرد راڅه خوابدي دي موږ په سیاست مور نه سوی خوشحاله کولی په سیاست بینه نه سوی خوشحاله کولی ماښام ورسره پرېوځو سهار په جنګ راوځو سیاست و حاجي صاحب نوم ګل محمد دی الله دې ژوند ورکړي زموږ دونې ژوند دې خدای ورکړي لکه د ده سر ویښتان زموږ د سر ویښتان زما د سر ویښتان لږ کم دي په دا وجه د ده د سر ویښتان نو سیاست چې دی په موږ کې تر اوسه پورې موږ ته ګټه نه ده رارسولې لیکن څوک چې سیاست کوي هغه رپتیان که رپتیان دي بچیان یې په امریکا کې سبق وایي دا ارزو یې 10 ارب ورکو د 20 ارب ورکو جایدادونه دي موږ ته په تاوان دی خلکو ته په ګټه دی الله دې هغه ورځ راولي چې سیاست زموږ په ګټه یو د لیډر په تاوان یعنی لیډر وږی ګرځي او موږ په نس ماړه یو هغه ورځ به خدای راولي خدای راولي الله خو مهربان دی